مجاهد وای افغان پیلوټان دې په هیواد کې پاتې او خدمت دې وکړي. قدرمن لیدونکو السلام علیکم. یو لوړپوړي طالب چارواکي افغان پیلوټان ته په خطاب کې ویل دي چې په هیواد کې دې پاتې شي. زیاته شوې چې هغوی په هیواد کې د عمومي بخښنې له کبله خوندي دي او د نیولو هیڅ ډول پلان یې نشته. د طالبان حکومتي ویاند ذبیح الله مجاهد دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ یعنې د نومبر 10 په داسې حال کې کړې چې د راپورټونو پر اساس د امریکا لخوا روزل شوي تر 140 ډېر پیلوټان د سه شنبې په ورځ له تاجکستان څخه ایستل شوي دي. دغه پیلوټانو واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته له کابو 3 میاشتو راهیسې په تاجکستان کې پناه اخیستې وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دوی په سملاسي توګه ونه کړای شو چې د دې پیلوټانو د انتقال رپورټونه تایید کړي. د افغان هوایي ځواک پیلوټان له خپلو امریکایي متحدینو سره په شریکه د تیرو 20 کلونو په ترڅ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې مهم نقش درلود. د افغان او امریکایي هوایي ځواکونو بریدونه طالبانو ته درانه تلفات اړولي او د هیواد په بېلابېلو برخو کې هغوی له خپلو سیمو څخه شړلي دي. کله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې د امریکا له ملاتړه برخمن افغان حکومت وپاشل شو او طالبان واک ته تر رسیدو په لسونو پیلوټان تاجکستان او ازبکستان ته وتښتېدل. دا لا روښانه نه ده چې اوس څومره پوځیان پیلوټان او د افغان هوایي ځواک نور غړي په افغانستان کې دي او دوی ته څومره خطر متوجه دی او یا دا چې پر طالبانو تر کومه حده باور کولی شي. په تیرو 3 میاشتو کې د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې ځینې راپورټونه ورکړل شوي دي خو په ستره کچه او منظم ډول داسې څه نه دي لیدل شوي. د چهارشنبې په ورځ په مطبوعاتي غونډه کې مجاهد د پیلوټانو پخواني هوایي ځواک د نورو غړو د تخلیې په اړه چې د نیویارک ټایمز په حواله عربي اماراتو ته انتقال شوي وپوښتل شو. د راپورټونو په حواله دا پوځیان په تاجکستان کې په زندان کې ول. مجاهد وویل چې افغانستان پیلوټان ته اړتیا لري او دوی ټول بخښل شوي دي. هغه زیاته کړه زما پیغام دا دی چې هغوی یعنې افغان پیلوټانو ته په افغانستان کې هیڅ امنیتي خطر متوجه نه دی. د هغوی د نیول کېدو هیڅ پلان وجود نه لري ځکه چې عمومي بخښنه اعلان شوې. مجاهد همداراز زیاته کړه چې پیلوټان کولی شي په پوځي او همداراز ملکي برخه کې خپل هیواد ته خدمت وکړي. هغه وویل دا د تاسف ځای دی چې یو شمېر پیلوټان تللي دي او یا د تللو په حال کې دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.